حامدا ومصليا اما بعد. ډېر محترم سامعین کرامو، دین اسلام منګ او تاسو ته د پاک اوسېدلو ترغیب راکوي. د دې د وجې نه دین اسلام منګ او تاسو د هغه کارونو نه منع کوي په کومو کارونو کې چې د انسان صحت ته نقصان رسیږي، ضرر رسیږي. د نوکانو کټوي، نوکان کټ کول دا د صحت د انسان دپاره ډېر ضروري دي. د دې د وجې نه دا کټ کول پکار دي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زمونږ دپاره د نوکانو د کټ کولو دپاره او د زیاتی ویښتانو د کټ کولو دپاره چې کوم وخت مقرر شوی و هغه 40 ورځې وي، 40 دن. د دې نه زیات پرېښودل نه دي پکار. لہذا موږ تاسو له پکار دي چې دغه 40 ورځو نه مخکې موږ خپل ویښتان نوکان دا کټ کوو. داسې په احادیثو مبارکو کې څه ترتیب د نوکانو د کټ کولو نه میلاویږي چې په دې ترتیب سره به رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم نوکان کټ کول. خو امام غزالی رحمت الله علیه د نوکانو د کټ کولو چې کومه طریقه لیکلې ده هغه دا ده چې د ښي لاس چې کوم د شهادت والا ګوته ده د دې نه به شروع وکړي. اول به د دې ګوتې نوک کټ کړي، بیا ورپسې د دې، بیا د دې، بیا د دې، داسې وړې ګوتې طرف ته به راځي، ښي طرف ښي لاس کې. بیا ګس لاس والا نوکان چې دي هغه به د وړې ګوتې نه داسې شروع کړي، داسې به راشي غټې ګوتې نوک به کټ کړي او په آخره کې بیا د ښي لاس چې کوم غټه ګوته پاتې شوې وه هغه نوک به کټ کړي. دا طریقه امام غزالی رحمت الله علیه لیکلې ده. او د خپو د ګوتو د نوکانو د کټ کولو طریقه دا ده چې د ښۍ خپې چې کومه کچه ګوته وي، وړه ګوته وي، د هغې نه به شروع وکړي، داسې غټې ګوتې طرف ته به راځي. او د ګسې خپې د غټې ګوتې نه به شروع وکړي، داسې وړې ګوتې طرف ته به ځي. په دې طریقې سره د خپو نوکان کټ کول پکار دي. بیا دا کوم ځای کې غورځول پکار دي نو داسې نامناسبه ځای، نالی شوله یا داسې د ګندګۍ والا ځای، ډیران په داسې ځایونو به دا نه غورځوي ځکه چې د انسان تمام اجزا چې دي دا محترم دي. دغه شان د نوم نه لاندې چې کوم ویښته وي یا تخرګونو کې کوم ویښته وي یا د بریتو دا ویښته وي نو ښه طریقه خو دا ده، مستحب طریقه دا ده چې هره هفته دا نوکان او دا ویښته کټ کړی شي. که هره هفته ممکن نه وي 2 هفتې پس دې کټ کړی شي، خو د 40 دن نه دي دا بالکل نشي اړولی. که د 40 دن نه دا چا واړول نو دا خلاف سنت شو، د انسان په ګناهګاریږي هم.